طالبان له حجرو د ارګ تر دروازو. طالبانو چې په لومړي ځل د افغانستان د سیاست پر ډګر قدم کښېښاوه، نو دا نوم او دا ډله نړیوالو ته یوه نوې پدیده وه، خو افغانان یې له نامه سره نابلد نه وه. طالب چې لا سیاسي سوی نه و، زموږ په ټولنه کې ځانګړی ځای درلود. و ملایي ته د رسېدلو لپاره د دیني سبقانو د زده کړې ترڅنګ په مسجد کې د اذانونو، د مسجد پاکولو، د منګیانو ډکولو، د مسجد او پاش کولو، د زیرې ټولولو او د ملا د کارونو وظیفې به ورتر غاړه وې. طالبان اکثره وخت له خپل کور و کلي څخه مسافر وي، او د الکتوب هغه وختونه چې هلک پکښې په کور کې محبت او توجه ته اشد ضرورت لري، پر طالبانو په تورو حجرو او یوازیتوب کې تیریږي. ځوانۍ یې هم اکثره په مسافرۍ کې پر تیرې سي. دا کار له طالب څخه نه یوازې د هغه خوږ ماشومتوب واخلي، بلکې د لویانو دنیا ته یې هم په زور ورپورې وهي. پر څنګ یې د کور له مینهناک او پرسکون ماحول څخه اجنبي او ناخبره رالوی کړي. دا چاره له ځان سره ډیر روحي او سایکولوژیکل اثرات لري. د مور، خور او ورور له مینې څخه لیرې ځوان طالب توند دماغه، خشک، تر یو حده بې احساسه، د کورني ګډ ژوند له مشکلاتو تښتېدونکی او یو بې حوصلې څوک ځینې جوړ کړي. د ارواپوهانو له نظره د یوازیتوب اوږده مرحله څوک په احساس کمترۍ او محرومیت اخته کوي او وروسته یو عقدمن څوک ځینې جوړ کړي. طالب چې لا توپک ته لاس نه ور اچولی، په افغان ټولنه کې د آرام او ګډ ژوند له ډیرو اړخونو سره تړلی د ټولنې یو فعال غړی و. زموږ د ادبیاتو د مینې او عشق په کیسو او داستانونو کې به هم طالب کله کله ځای ځای ځان څرګنداوه. بیا کې بریم بن مزاحت مولا محمد جان سید گلی لال زار بابا نفس جان سید گلی لال زار بابا نفس. مولا محمد جان چې د 14مې میلادي پیړۍ په اواخرو کې د هرات د ښکلي او با فرهنګه ښار په یو مدرسه کې طالب و، له عایشې نامې نجلۍ سره د عشق داستان ډیر مشهور دی. عایشه د دربار د یو افسر لور وه او ملا محمد جان د مسجد طالب. ویل کېږي چې دا د سوزه ډکه سندره عایشې ملا محمد جان ته د نوروز په ورځ ویلې وه. په ملي هنداره کې هم موږ یو نکل لرو چې نوم یې طالب جان یا ملا عباس او ګل بشره دی. طالب جان او ګل بشره چې له کوچنیوالي په یوه مسجد کې سبق وایه، له یو بل سره یې له وړوکوالي مینه پیدا سوې وه. ګل بشره د پاچا لور وه او طالب جان یو سپیره طالب. کله چې ګل بشره پیغلتوب ته رسیږي، نو پلار یې پر کور کښېنوي او له دغه ځایه نو د طالب جان او ګل بشرې مینه زور اخلي. خو لږ موده وروسته د دې دوو مینانو ترمنځ بدبیني راځي او دا کار د ګل بشرې یوه مینځه کوي. طالب جان ښار پرېږدي او بل ځای ځي. ګل بشره چې په خبریږي، نو حجرې ته یې په ډېر بېتابۍ ځان رسوي او پر خالي حجره یې ناره کوي: حجره یې ستا، طالب یې نسته، پر حجره یې لکه مار وګرځېدمه. په طالبانو دې اور وسې،
سړی مین کړي کالي واخلي ځینې ځینه. طالب جان او ګلبشره تر اوږده او سخت فراق وروسته سره یو ځای کیږي او واده سره کوي، خو د واده په شپه بیرته سره جلا کیږي او بیا نو په مرګ سره یو ځای کیږي. د دې دوو اوږدو نکلونو لنډې برخې په دې دلته راوړل سوې چې دا وګورو چې زموږ په ادبیاتو او ټولنه کې د طالب پخوانی انځور څنګه و. پخوا به طالبان زموږ په ټولنه کې د ژوند په هر اړخ کې د نورو وګړو په څیر نه یوازې په امن کې ژوند خوښاوه، بلکې مینې به یې هم کولې. له بابا آدمه تر دې دمه د نړۍ د هر دین مبلغین او ملایان د هغوی په پیروانو کې یوه ډېره قدرمنه طبقه وي. واکمنان یې لحاظ کوي، سرمایه‌داران یې ناز اخلي او عوام یې درناوی کوي. په افغان ټولنه کې ملا او طالب هم له پیړیو یو خورا مهم رول لري او عام خاص یې درناوی کوي. دوی د مسجد او منبر د واک ترڅنګ د عامو خلکو پر اذهانو هم کنټرول لري. دا کنټرول دوی ته ولس نه بلکې د ولس نالوستۍ او بېسوادۍ په لاس ورکړی دی. ملایانو به د پخواني شاهانو په دربارونو کې هم ډیر دروند ځای درلود او پاچاهانو به یې ډیر لحاظ کاوه. لنډه دا چې ملا او طالب زموږ په ټولنه کې یو بانفوذه څوک و او په دې باندې دی پخپله هم پوه و. خو کله چې په هیواد کې مکتب جوړ سو او عصري علوم پکښې پیل سول، نو د خلکو اذهانو د تنویر پر لور حرکت وکړ. خلکو به د ملایانو او پیرانو هغو خبرو ته چې له خرافاتو څخه یې سرچینه اخیسته غوږ نه نیاوه او لا د لاسه به یې نیوکې هم پر کولې. په همدې خاطر په ټولنه کې د ملایانو او طالبانو په واک او کنټرول کې کمی محسوس سو او هغه و چې اکثرو یې له عصري علومو سره د دښمنۍ تر کچې حساسیت پیدا کړ. له دې سره په ټولنه کې د ملا او طالب رقابت له لوستو او تعلیم یافتو سره پیل سو. ټولنه پر دوو برخو وویشل سوه. ملایانو او ملایي ذهنیت لرونکو وګړو د ټولنې اکثریت تشکیلاوه او تعلیم یافته اقلیت و. ملایانو او طالبانو به تعلیم یافته بېلارې بلل او تعلیم یافتو به دوی عقب مانده او نیمګړي پوهان بلل. ملایانو عصري علوم د بېدینۍ او بېلارۍ پیلامه بلل. دا شای په دې چې دوی په عصري علومو کې زده کړې نه وې کړې، که نه نو ننني دیني علما تر هغو د یوه دیني عالم زده کړې مکملې نه ګڼي تر څو عصري علوم او ساینس یې نه وي ورسره تکمیل کړي. زموږ په هیواد کې که عصري علومو سابقه نه درلودله، نو په دیني علومو کې هم د هندوستان په څیر مخکش نه و. په هغه وخت کې به طالبان د دیني زده کړو لپاره د هندوستان د دیوبند مدرسې یا پېښور ته تلل او له هغه ځایه به ملایان راستانه کېدل. د طالبانو میر به یار کړم، تر پېښوره به مې ټول لیورونه سنه. دیوبند مدرسه په 1886 کال کې د هندوستان په اتر پردیش ایالت کې د مولانا محمد قاسم نانتوی او مولانا رشید احمد گنگوی لخوا تاسیس و. د دې مدرسې اوسنی مدیر ارشد مدني د یوې هندۍ مجلې د پرنټ د 2020 کال د اګست ګڼې ته په خپله مرکه کې ویلي دي چې اوسنی افغان طالبان په موږ پورې اړه نه لري، له دوی سره صرف موږ یوه تاریخي اړیکه لرو. زموږ له اسلافو څخه مولانا محمود حسن دیوبندي چې په شیخ الهند هم مشهور و، په هندوستان کې د انګریزانو پر ضد د آزادي غوښتونکو یو تنظیم جوړ کړ. په همدې خاطر یې خپل یو نږدې دوست مولانا عبیدالله سندي افغانستان ته واستاوه چې هلته یو داسې قوت راغونډ کړي چې له دوی سره په هندوستان کې مرسته وکړي.
مولانا عبیدالله سندي په خپل دې کار کې کامیاب سو. اوسني افغان طالبان چې ځان ته دیوبندیان وایي هغه په دې وایي چې دوی له یوه داسې چا زده کړې کړي دي چې ډېر پخوا یې په دیوبند کې زده کړې کړي وې. په افغانستان کې تر دې وخت پورې لا د ملایانو او طالبانو وظیفې تر مسجدونو پورې محدودې وې، خو وروسته دا طبقه په جنګونو کې برخه اخلي او تر څو لسیزو خونړیو جنګونو وروسته ځان د توپک په زور واک ته رسوي. دا پوښتنه باید افغانان له ځانونو په وارو وارو وکړي چې هغه طالب چې دروازه په دروازه به ګرځېدی، د زیرې نارې به یې وهلې، اومه وکه سوځلې، پسته وکه کلکه، تروه وکه بلمنګه، یوه وچه ډوډۍ به یې خپل پټو ته اچول او د خپلې حجرې پر لور به روان و. دا څه پیښه سوه چې طالب په یوه داسې چا واوښتی چې له نامه سره یې چاته توپک، ماین او ځانمرګی ورپه یادیږي. د نکلونو تر کتابونو وروسته طالبان په لومړي ځل د جنگ په میدان کې د افغان انګلیس په معرکه کې وینو. د افغان انګلیس په لومړۍ جګړه کې په کندهار کې د مسجدونو 200 طالبان د هرات دروازې په سیمه کې له انګریزانو سره په جنگ کې شهیدان کیږي او د دوی په یاد په همدې سیمه کې یوه ګنبده پر جوړیږي. دا سیمه له همهغه وخته د شهیدانو چوک په نامه مشهوره ده. انګریزانو په افغان ټولنه کې د ملایانو او طالبانو ارزښت درکړی وو او پر همدې اساس یې تل دا طبقه د افغانستان د ملي حکومتونو پر ضد کارولې ده. ګډ ملا یې ښه مثال کېدلی سي. د شهیدانو چوک تر تاریخي پیښو وروسته طالبان د تاریخ په پاڼو کې د یو منظم قوت په ډول چیرې نه تر سترګو کیږي. که څه هم له روسانو سره د جنگ په وخت کې په کندهار کې ځینې طالبان چې له مجاهدینو سره یې اوږه پر اوږه جنګونه کول ډیر مشهور وه، خو د یوې ډلې یا تنظیم په ډول منظم نه وه. ښایي دا همدا د شهیدانو د چوک تاریخي پیښه وي چې په تیر کې انګریزانو ته او وروسته د پاکستان استخباراتو ته دا نظریه په لاس ورکړې وي چې په افغان ټولنه کې چې ملایان او طالبان کوم اغیزمن مقام لري، د روسانو سره د جنګونو په وخت کې تر خپل نفوذ لاندې راولي او وروسته یې په افغانستان کې پر خپل وخت د ځان په ګټه وکاروي. پر بل اړخ افغان حکومتونو هم په خپل ټولنه کې د طالبانو دې لوی کتلې ته چې اکثریت یې ځوانانو تشکیلول مهمه توجه نه وکړي او دا پر انرژي خو خام مواد یې داسې بې سرپرسته پرې ایښې وه چې همسایه استخباراتو په ډېرې اسانۍ لاس تر وکیښ. طالب خپل سیاسي سفر له توپک او جنگ څخه راپیل کړی دی. د دې سفر پیل یې خورا ډراماټیک پیل و. د 1994 کال د سپټمبر میاشت وه. پر وطن د توپکیانو د ظلمونو او جنایتونو دوهم کال و. پاټک سالاري، باج او بېناموسۍ د ورځې معمول ګرځېدلی و. وطن د پخوانیو مجاهدینو لکه ګلبدین، رباني، احمد شاه مسعود، سیاف، دوستم او نور قومندانانو ترمنځ شار په شار، کلی په کلی او کوڅه په کوڅه ویشل سوی و. وحشت، جهالت، قتلونه او غربت اوج ته رسېدلی و. هیواد په ډیر بد حالت کې و او د وطن نااهله بچانو یو بل تر ګریوانونو سره نیولي وه. خلک تر پزې راغلي وه. له خدای څخه د نجات یوه لار غوښته. په دې شپو کې اوازې سوې چې طالبان را روان دي. خلک ډیر ورته خوشحاله وه. له دې خبر سره د دوی په اړه داسې افراطي تبلیغات پیل سول چې افراط لا هم دونه افراط نه خوښاوه.
د خدای د نصرت سره سره د بېشمیره ملایکو د ملګرتیا کیسې یې په هر مجلس کې زمزمه کېدلې. یوه پخواني مجاهد ته خو یوې ملایکې هغه وخت د شا د خوا لاس وروړی و چې پر طالبانو یې ډزو ته ځان سماوه. د ترهېدلي مجاهد خوارکي 2 پښې خپلې وې، 2 له ملایکو پورې کړې وې او له میدانه یې ځان ایستلی و. دا کیسې دونه عامې سوي وې چې کاناډایي ژورنالیست او لیکوال ایریک مارګولس یې په خپل کتاب War at the Top of the World کې داسې یادونه کوي. د یوې مشهورې افسانې لرو یې طالبانو به په یوه لاس کې قرآن او په بل لاس کې کلاشنکوف نیولی د خدای په نصرت او د خپلې قوي عقیدې په مټ به د جنگ په میدان کې پرمختګ کاوه. په رښتیا هم دا تر یو حده معجزه وه، خو کریډټ یې تر الهي نصرت ISI ته ډیر ځي. د ملا عمر په مشرۍ طالبانو سیمه په سیمه، ښار په ښار نیاوه. دوی ډیرې لږې سیمې په جنگ نیولې او اکثره یې د افغانانو د جنگ په ځانګړي سبک یعنی قومندانانو او د قوم مشرانو ته د ډیرو پیسې په ورکولو ګټلې وې. د ښارونو په نیولو کې د ISI ځینو افسرانو او د مفتیانو په شکل پاکستاني قومندایانو یې مرسته کول. ښکاره خبره ده چې د یوه داسې لوی خوځښت او انقلاب لپاره وسلو او پیسو ته ضرورت وي. ایریک لیکي چې طالبانو خپلې ټولې وسلې په بولدک ولسوالۍ کې له یوه ګودام څخه چې کلونه وړاندې د ISI لخوا جوړ سوی و او بې له یوه افغان قومندان څخه بل هیڅ چاته نه معلوم ترلاسه کړې. ویل کېږي دا وسلې دونه نوې وې چې پر اکثرو یې د فابریکې سټیکران لا مشتي وه. طالبانو بې له کوم لوی مقاومت کندهار ونیو. په دې کار کې د وخت ولسمشر مرحوم برهان الدین رباني د مرحوم ملا نقیب الله خوند پر لاس مرسته ورسره وکړه. طالبان پر همدې ځای ونه درېدل او د کابل پر لور یې مخه کړه. کله چې کابل هم ونیو نو په پاکستاني سیاسونو کې د خپلولو سیالۍ پیل سوې. نصیر الله بابر د ځان بچان بلل، مولانا سمیع الحق د ځان، قاضي حسین احمد خپل زامن بلل، حمید ګل خپل. په خارجي رسنیو کې بیا ټولو د بېنظیر زامن یادول. د پاکستانیانو په داسې عام اقرار او د طالبانو ځینو کارونو خلکو ته هغه ګنګوسې په حقیقت اړولې چې طالبان یې د پاکستان جوړ بلل. د پخواني ولسمشر مرحوم ډاکټر نجیب الله په دارول، د بودا مجسمه ورانول، د هندي طیارې او مسافرو په مقابل کې د هندوستان له بندیخانې څخه د پاکستاني ترهګر مسعود اظهر آزادول هغه پیښې وې چې پر طالبانو یې دا ثابتول چې دوی د پاکستان تر مطلق واک لاندې دي. دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې پاکستان ولې په افغانستان کې داسې یوه ډله پر حکومت غوښتل چې بې له درو هیوادونو نورې ټولې دنیا یې له رسمیت پیژندلو څخه ځان ګوښه کاوه. آیا پاکستان ته طالبان نه و معلوم؟ بالکل ور معلوم و. دوی همداسې خلک غوښتل چې هم دې مذهبي وي، هم دې له عصري حکومتولۍ او نړیوال سیاست او اقتصاد سره نابلده وي، او هم دې د دوی تر پوره واک لاندې وي. په پاکستان کې د امریکا د پخواني سفیر ریچارډ اولسن له قوله پاکستان کلونه کیږي چې له افغانستان سره یوه داسې پالیسي پر مخ وړي چې د هغې له رویه غواړي افغانستان تر خپل پوره کنټرول لاندې راولي او د هندوستان سره د تاوتریخوالي په صورت کې د خپلې دفاع په ډول وکاروي. دا پالیسي ستراتیژیک ډپث یا ستراتیژیک عمق نومیږي. ستراتیژیک عمق پالیسي په 1980 کلونو کې د پاکستان د ملي دفاع پوهنتون پروفیسر جنرال مرزا اسلم بیگ لخوا جوړه سوې وه او د ذوالفقار علي بوټو د حکومت له وخته پلي سوې ده. جنرال مرزا اسلم بیگ د بېنظیر بوټو په حکومت کې د فوج لوی درستیز هم
تیر سوی دی. دا پالیسي دوې برخې لري، یوه یې نظامي او دوهمه یې اقتصادي ده. نظامي برخه هغه پلان تشکیلوي چې که هر وخت هندوستان پر پاکستان کامیاب حمله وکړه نو پاکستانی فوج به د افغانستان خاورې ته پر شا کیږي او له هغه ځایه به پر هندوستان خپله انتقامي حمله کوي او هندوستان به پر شا کوي. په همدې خاطر پاکستان غواړي تل پر افغانستان نظامی لاسبری ولري. په اقتصادي برخه کې هغه پلان راځي چې پاکستان به د افغانستان د اقتصاد د پوره کنټرول ترڅنګ د افغانستان د لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو لکه ازبکستان، قزاقستان او نورو اسلامي هیوادونو سره خپلې اقتصادي او کلتوري اړیکې قوي کوي او دا هیوادونه به د هندوستان پر ضد د ځان ملګري کوي. په افغانستان کې د تنظیمي جګړو په وخت کې پاکستان ډیر کوشش وکړ چې دا تنظیمونه سره کښېنوي او یو داسې حکومت ځینې جوړ کړي چې د دوی د سټریټیجیک ډپت پالیسي یې په پلي کړې وي. خو پاکستان په دې کار کې ناکامه سو او هغه کنټرول چې دوی غوښت هغه یې ترلاسه نه کړ. هغه و چې خپل بی پلان طالبان یې پر راشوه کړل او تقریبا ټول وطن یې تر خپل کنټرول لاندې کړ. پر دې بی پلان د 1980 کلونو څخه کار پیل سوی و. پاکستان اول د افغان تنظیمي جګړه مارانو او وروسته د طالبانو په روزلو تل خپل د سټراټیجیک عمق پلان ته ځان رسولی دی. په دې کار کې په پاکستان کې میشت افغان مهاجرین، ځایي پښتانه، د افغانانو نالوستي او په دینی چارو کې د پښتنو ناپوهي ډیره په درد خوړلې ده. پاکستان چې له هندوستان څخه د دین او مذهب په نامه جدا کړل سوی دی، له هغه اولې ورځې یې دا کوشش کړی دی چې په سیمه کې مذهبي ډلې او ګوندونه جوړ کړي او د خپلو اهدافو لپاره وکاروي. په پاکستان کې تر اوسه 12,000 راجسټرډ مدرسې فعال دي او په دغو مدرسو کې تقریبا 2.5 میلیونه طالبان زده کړې کوي. پاکستان د دغو مدرسو له طالبانو څخه په افغانستان او کشمیر کې د یو ډیر ارزانه فوج په ډول تل کار اخیستی دی. خو خبره دلته بله وه، څنګه کېدلی سي چې په منطقه کې دې د طالبانو غوندې لوی بدلونونه راځي او امریکا دې ځینې ناخبره وي. طالبانو چې په 1994 کې کابل ونیو نو د امریکا دلچسپي هم ورسره پیدا سوه. د ګارډین اخبار د 2001 کال د اکتوبر د 23 نیټې په ګڼه کې جارج مونبیټ لیکي چې امریکا په سیمه کې طالبان د خپلو سیاسي موخو لپاره ښه اوزار بلل او په همدې خاطر یې د لویه سره د پاکستان پر دې ټولې لوبې ځان ناګمانه اچولی و. امریکا غوښتل چې په سیمه کې طالبان د خپلو سیاسي حریفانو د ګټو په مقابل کې وکاروي، یعنی طالبان د چین د کمونیست حکومت پر خلاف د ایغور مسلمانانو د مرستندویانو په توګه، د ایران په مقابل کې د سنی سپاهیانو په توګه او په سیمه کې د روسي نفوذ او ګټو د خنډ په توګه. په همدې خاطر یې په لومړي سر کې له طالبانو سره د ښو اړیکو جوړولو پلانونه جوړول. سټیو کول په خپل کتاب ګوسټ وارس کې لیکي چې په 1998 کې د امریکا د تیلو یوه کمپنۍ یونیکال غوښتل له طالبانو سره د تیلو د پیپ یو قرارداد وکړي چې د هغه لورو یې به له ترکمنستان څخه د تیلو پیپ په افغانستان کې تیریږي او تر پاکستان به رسیږي. د دې لپاره د طالبانو یو هیئت د ښاغلي امیر خان متقي په ملتیا د امریکا هاستن ته هم تللی و. پاکستان چې د طالبانو او امریکا له دې آزادو مجالسو څخه په ویره کې و نو یې له طالبانو سره خپل یو افسر هم ملګری کړی و چې دا مجالس تعقیب کړي. له دې قرارداد څخه به افغانستان ته له کاله $100 میلیونه
ورکول کېدلی. د ګارډین اخبار په همهغه لیکنه کې جارج مونبیټ ذاتوي چې یوه امریکایي ډیپلوماټ خو پاکستاني ژورنالیست احمد رشید ته دا هم ویلي و چې طالبان به د سعودیانو په څیر پرمختګ وکړي. د امریکا او سعودیانو ترمنځ د آرم کو په ډول به یې له امریکا سره د تیلو قرارداد وي، یو امیر به یې وي، پارلمان به نه وي، او چې زړه یې غواړي هغوندې شریعت به پلي کوي. موږ له داسې یو څه سره ستونزه نه لرو. خو اسامه بن لادن طالبانو ته له امریکا سره د قرارداد مشوره ورنه کړه او د ارجنټاین له یوې کمپنۍ سره قرارداد مفید وباله. طالبانو د اسامه مشوره ومنل او یونیکال یې جواب کړ. له همدې ځایه د امریکا او طالبانو اړیکې خرابې سوې. ایریک په خپل کتاب کې لیکي چې طالبان هارد هیډډ خلک دي، ځکه ټوله دنیا پر یوه خوا روانه وي، دوی پر بله خوا. د هارد هیډډ انګلیسي لغت تحت اللفظي معنا خو کلک سری دی، خو په اصطلاح کې وسرټمبه او سرناخلاص چاته وایي. ایریک چې له اکثرو لیکونو یې ښکاري چې د طالبانو حامی دی، دا خبره د زړه له ډېره زوره کوي او دا پر اضافه کوي چې د طالبانو سرټمبګي به نه یوازې دوی غرق کړي بلکې هیواد به هم ورسره غرق کړي. طالبان په خپل لومړی اوه کلنه دوره کې په نړیواله سطحه په سرزورۍ، تنګ نظرۍ او عقب ماندګۍ کې نړیوال شهرت خپل کړی و. د نړۍ په میډیا کې داسې ورځ نه وه چې د دوی په اړه دې رپورټ نه درلود. د ښځو له تعلیم او راوتلو سره خاص عقده درلودله. په عام محضر کې وهل ټکول او مجرمینو ته سزاوې ورکولې. موسیقي او تلویزیون یې بند کړي وو او پر لنډو ژیرو او غټو وریښتانو توهین آمیزه سزاوې د دغو رپورټونو لویه برخه تشکیلول. د افغانانو یو وار بیا تر کاسې لاندې په نیم کاسه کلونه وروسته سر خلاص شو. طالبانو که وطن ته له توپکیانو نجات ورکړی وو او یو قوي امنیت یې راوستلی وو، خو ظلم، استبداد او تنګ نظري یو ځل بیا کړېدلی ملت تر ستوني ونیو. تر څنګ یې غربت، وچکالي او وران اقتصاد هم په ټولنه کې د فقر ګراف اسمان ته خیجولی وو. په افغانستان کې انقلابونه تل دوه مخه لري، یو هغه چې عام خلک یې ویني، بل هغه چې د پردې تر شا یې اصلي شکل وي. زموږ په هیواد کې چې تر اوسه انقلابونه راغلي دي، اکثره د پردیو لخوا پر افغانانو تحمیل سوي دي. دا انقلابونه په لومړي سر کې ډیر خلک په خپل ظاهري بڼې خطا ایستلي وي، خو کله چې اصلي څهره ولس ته څرګنده سي نو هغه وخت اوبه تر ورخ تیرې وي. متاسفانه په دې دام کې د عوامو ترڅنګ ډیر افغان منورین او لیکوالان هم تل لویدلي دي. د خواږه شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي له قوله د طالبانو په لومړۍ دوره کې ډیری بهر میشتي منورین لکه ارواښاد ډاکټر مصداق، استاد زرکیار صاحب، ترکی صاحب او حتی تاریخ لیکونکی ارواښاد پوهان کاکړ صاحب لا هم طالبانو ته مستقیم او غیر مستقیم ځکه پسته کوله. د پښتو ژبې لوی شاعر ښاغلی جهاني صاحب خو په خپل کتاب زما ژوند، شاعري او لیکوالي کې د 1994 کال طالبانو د میلمستیاو او ښه راغلي پروګرامونو جوړولو خبر خپل ورکوي. آیا دا د دغو خبرو تاریخ پوهو عالمانو ناخبري وه چې د همسایګانو د سیاست په خباثت نه پوهېدل او که د درهم انتخاب نه موجودیت وو؟ بدبختانه افغانان تل له داسې یو انتخاب سره مخ وي چې د دوو بدو په مابینځ کې د لږ بد انتخاب ته مجبور وي. دا چې ولې، شاید دلیل به یې دا وي چې افغانانو تل په خپلو لاسونو خپل ښه انتخاب وران کړی دی او تل یې خپل خواخوږي په خپلو لاسونو سنګسار کړی دي. ځکه خو تل د دشمن لخوا داسې انتخاب ته مجبور کړل سوي دي چې په مرګ یې نیولي دي
او په تبه یې راضي کړي دي. د طالبانو لومړی دوره په شمال کې له احمد شاه مسعود او نور جهادي قومندانانو سره په جنګونو تېره سوه. د وطن ډیرو انسانانو سرونه پکښې وخوړل، ډیرې میندې بورې سوې او ډیرې ناویانې کونډیانې سوې. وطن د عربو او نورو ترهګرو په ځاله اوښتی و. اسامه بن لادن دونه زورور سوی و چې د ملا محمد عمر اخوند لا هم زور نه پرسېدی. پاکستان په افغانستان کې دونه واکمن و چې داخله او خارجه پالیسي د همدوی تر تایید وروسته پلي کېدله. په هغه وخت کې په کندهار کې دا اوازه ډیره عامه وه چې وایي لوی ملا صاحب خپل یوه نږدې انډوال ته شکایت کړی و چې ځینې طالبان له پاکستان څخه راسي او کاغذ راښکاره کړي چې زه پر پلانکي ځای مقرر سوی یم. وایي زه ورته وایم چې نو ماته څه کوئ چې راځئ، خو سیده مو خپلو ځایونو ته ولاړ سئ. په هغه وخت کې د هیواد اقتصاد مطلق پر پاکستان تکیه و. افغانستان خپله آیډنټټي د لاسه ورکړې وه او له کړوند د پاکستان لاس یې نیولی و. هغه که به پر لوړه بیوی که پر ژوره د یې محتاج و او ورسره روان به و. د طالبانو په لومړۍ واکمني کې تر امنیت ورهاخوا بل هیڅ هم نه وه. کاروبار پر ټپه ولاړ و، مکتبونه په مدرسو بدل سوي وه، ځوانانو ته په بانډارونو کې صرف د پیالو وهلو اجازه وه او نور نو پر موسیقي مطلق بندیز و. د طالبانو له موسیقۍ سره دون حساسیت و چې اکثره وخت به دوی پر داسې ټینګښت په خپله ډیر احمقان ایسېدل. یوه ورځ یوه شناخته طالب ملا محمد اخوند چې د منکراتو له ډلې هم و زما څخه په دې راډیو د لاسه حمله کړه او په قهر یې مړه کړه چې د امریکا غږ راډیو د خبرونو د پیل لنډ میوزیک بد پر لګېدلی و. کله چې د خشم درجه کښته سوه او راډیو یې بیرته ولګوله نو مهم خبرونه ځینې تېر سوي وه. بیا یې نو ارمان پسې کاوه. د 2001 کال د سپټمبر پر 11مه د امریکا په نیویارک کې هغه څه وسول چې ټوله دنیا یې حق حیرانه کړه. د نړۍ یکتاز قوت دونه خشمېدلی و چې د سیاست په میدان کې هیڅ چا هم د امریکا خبرې ته نه نسوای ویلی. امریکا په خپل دې بد حالت کې بیا هم طالبانو ته چانس ورکړ چې اسامه وروسپاري. The Taliban has been given the opportunity to surrender all the terrorists in Afghanistan and to close down their camps and operations. Full warning has been given and time is running out. خو د ایرک خبره دا هارد هیډډ خلک چا قانع کولای سوای. هغه و چې امریکا ته د افغانستان د راتګ جواز په لاس ورکړ او پر یوه اسامه یې خپل ټول امارت قربان کړ. د 2001 کال د اکتوبر پر 9 امریکا د انګلستان په ملتیا پر طالبانو بمبار پیل کړ. پر 12 د نومبر طالبانو کابل پریښود او د دسمبر په پیل کې قندهار سقوط سو. لدې سره د افغانستان په تاریخ کې یو نوی باب پیل سو. د دیموکراسي په دې نوې نویلي کې ټول هغه ناولي مجاهدین چې وطن یې ټوټه ټوټه کړی و او هم دوی د طالبانو د راتللو سبب سوي وه له غارونو راوایستل سول او په نوې پرده کې تر ټولو ښاغلي سول. په دې ډرامه کې شمالي ټلواله مخکشه وه او خلکو ته یې داسې ښول چې ګواکې دوی د مقاومت سرلاري دي. خو ګیری سی شیرون په خپل کتاب فرست ان کې لیکي چې شمالي ټلواله د احمد شاه مسعود په مرګ دونه کمزوره او بې موراله سوې وه چې بې له امریکایي بمباریو او بې شمېره ډالرو یې یوازې هیڅ هم نسوای کولی. د نوي حکومت له راتګ سره پر افغانستان باندې د نړۍ شتمنو هیوادونو د خپلو جیبونو خولې ورخلاص کړلې. په بلیونونو ډالر یې ورکړل. نظامي قوتونو یې هم د نظام جوړولو او تقویه کولو ته لیڅ راونغاړلې. دنیا ګواکې فیصله کړې وه چې دا وطن به پر پښو دروي.
خو بدبختانه د ډیرو بیرندکو او پوڅو رهبریو د لاسه د وطن اساسات هغسې پاخه ونه رغول سول څنګه چې اشد ضرورت و ورته. فساد، خیانت، تعصب، قوم پرستی او لنډغریزم د نوي نظام ستونونه وګرځېدل. هیوادوالو په غړولو سترګو لیدل چې بیرندکو واکمنانو د پرون قاتلان، ملي قهرمانان، اتلان او مارشالان کول او د خپل نظام بیخ یې په خپله په کولنګ واهه. په دې حکومت کې داسې ورځې هم راغلې چې ډیرو وړو شخصیتونو به د هیواد نظام چلنجاوه، خو حکومت به یې له ویرې نه یوازې غوښتنې منلې بلکې په اعزازي القابو او مډالونو به یې هم غټول. د هیواد اساسي مشکلات به پاته وه او د لومړي وزیرانو به پر دې سره شخړه وه چې د ولسمشر تر څنګ باید څوک کښېنستل سي. د نمایش لپاره پر ډیرو حساسو پوسټونو داسې خلک مقرر کړل سول چې د نظام بنیاد ته یې صدمه ورسول. شمالي ټلواله دونه یاغې سوې وه چې هم یې حکومت چلاوه هم یې حکومت چلنجاوه. ستر خوشحال خټک پر دې مینه د میشتو خلکو په اړه 4.5 کاله پخوا ویلي وه چې که په نور خلکو کې ښه سړي مونده سي ولې ښه سړي به لږ وي افغانان. درست جهان په ناپوهانو سره ډک دی ولې زیات که پکښې وګورې افغان دی. خو له دې ټولو شرمونو سره سره په جمهوري نظام کې په تعلیمي برخه کې هیوادوالو ډیر پرمختګ وکړ. په هیواد کې د زده کوونکو فیصدي تر بل هر وخت لوړه وه. په ډیرو بخشونو کې د ماسترۍ او دکتورا لرونکي موجود وه. له نړۍ سره اړیکې غوړېدلې وې. د افغانستان حکومت په نړیواله سطحه مشروعیت درلود او په نړۍ کې په خپل نامه لاس پورته کاوه. د هیوادوالو اقتصاد قوي سوی و، ملي فوز پر جوړېدو و، ولس د انتخاباتو په تمرین رشد سوی و او پر ولسواکي باور پر ټینګېدو و. له پارلمان څخه که څه هم د ښاغلي عصمت قانع صاحب خبره غوجله جوړه سوې وه، خو د پارلمان په نامه یو سیستم موجود و او که یې د سمون لپاره جدي کوښښ سوی وی حتماً سمېدلی. د افغانستان په سیاست کې اپوزیسیون د نورې نړۍ له اپوزیسیونونو سره ډیر توپیر لري. افغان اپوزیسیون د خپل هیواد هر حکومت د هغه له قوانینو، سیستم او نظم سره له بیخه کښلی او غورځولی دی. په مقابل کې بل نوی او ناقص سیستم پر خلکو تحمیل کړی دی. په امریکایي او اروپایي سیاست کې اکثره وخت سیاسي پارټیانې یا مخکښ سیاسیون د مسابقې له اسونو سره تشبیه کیږي، خصوصا د ټاکنو په وخت کې. د دې تشبیه له رویه که موږ افغان سیاست ته وګورو نو زموږ د سیاست په میدان کې به ډیر لږ اسان خو په پیخر بودګان ووینو. د طالبانو لومړی حکومت چې په B-52 الوتکو چپه کړل سو نو مشران یې اکثره پاکستان ته واوښتل. ځینې یې هلته مړه سول، ځینې یې په هیواد کې له نوي حکومت سره نظربنده پاته سول. ملا محمد عمر اخوند هم په داسې حال کې ومړ چې له حکومتونو یې ځان پټاوه. مرګ یې مرموز مرګ و. تر مرګ وروسته یې 3 کاله په نامه پیغامونه خپرېدل، خو د عوامو تر څنګ اکثره طالبان یې لا هم له مرګ نه خبره ول. پاکستان ته د طالبانو بیا ورتګ نوموړي هیواد ته یو وار بیا د افغانستان د لاندې کولو چانس په لاس ورکړ. پاکستان طالبان بیا سره منظم کړل او د نوي حکومت تر جوړېدو 1 کال وروسته د یو بل جهاد په نامه راڅرګند سول. د دې وار طالبان د تیر په څیر د توپکیانو پر ضد نه جنګېدل بلکې د یو مشروع او د خلکو په رایو جوړ سوي حکومت پر ضد یې جګړه پیل کړه. ډیرو لویو اسلامي هیوادونو او اسلامي علماو د طالبانو دا جهاد فتنه وبلله.
په 2008 کال د هندوستان د دیوبند مدرسې د ترهګرۍ پر ضد فتوا ورکړه او د جهاد په نامه د بېګناه مسلمانانو وژل یې حرام وبلل. په 2012 کې د پاکستان سنی اتحاد کانسل د ترهګرۍ پر ضد فتوا ورکړه او د عامو خلکو وژل یې ناروا وبلل. د 2018 کال د می په میاشت کې په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا او یاو علماو په افغانستان کې جنگ ناروا وبلی. د همدې 2018 کال د جون په میاشت کې تر 2000 زیاتو افغان علماو په هیواد کې جنگ ته ناروا جګړه وویله. په 2021 کې چې په هیواد کې د جنگ وحشت اوج ته رسېدلی و، په قطر کې د اسلامي علماو نړیوالې اتحادیې یوه اعلامیه خپره کړه او په افغانستان کې د بېګناه انسانانو مرګ وحشت وبللی او پر نړیوالو اسلامي علماو یې غږ وکړ چې دا ناروا جګړه وغندي او سولې ته کار وکړي. خو دا ټولې فتواوې او اعلامیې له هغه متل سره سر خواړه چې وایي دا یې قواله په چا یې منې. په دې 100 کلن خونړي جنگ کې ډیر بېګناه افغانان شهیدان سول، په لږهاوو انسانان معیوبه سول او د راتلونکي نسل یوه لویه برخه یتیمان او بې سرپرسته سول. د اسوسییټډ پریس د احصایې له رویې له 2001 کال څخه بیا تر 2021 کال پورې په افغانستان کې 42,245 عام او بېګناه افغانان شهیدان سوي دي. 60,000 افغان فوجیان او 15,191 طالبان وژل سوي دي. 444 مرسته رسونکي او 2 ژورنالیستانو خپل ژوند د لاس ورکړی دی. دا د چا د لاسه؟ څوک یې جواب وایي؟ چا یې مسؤلیت واخیست؟ آیا خدای دا نه دی ویلي چې د یوه بېګناه انسان وژل د ټول انسانیت وژل غوندې دي او د یوه بېګناه انسان ژغورل د ټول انسانیت ژغورل غوندې دي؟ تر دې آیات وروسته له جنګونو سره زموږ دې جنوني مینې ته د څه شي نوم ورکولی سو؟ د جهاد، وحشت او که د لیونتوب؟ افلاطون ویلي دي چې د جنگ خاتمه صرف مړو لیدلې ده. دا یعنی په یوه جنگ ځپلي هیواد کې د ټانک او توپک تر جنگ وروسته بیا هم جنگ روان وي. ولس یې هر ورځ له غربت، ناروغیو، معیوبینو، کونډو او یتیمانو له ځورېدونکو حالاتو سره لاس و ګریوان وي. د جمهوریت په 100 کلنه دوره کې داسې ورځ نه وه چې په هیواد کې دې امنیتي پیښه نه وي سوې. هر ورځ به په مختلفو ښارونو کې خصوصا په جنوبي ولایاتو کې به د ماینونو یا ځانمرګو په حملو کې بېګناه انسانان په وینو کې لغړېدل. پر هیوادوالو یوه ورځ هم آرامه تېره نه سوه. حکومت هم د خپل فساد د لاسه دونه کمزوره و چې یوه ورځ یې هم له خپله ځانه سیمټي دیوالونه ایسته نه کړل. د 2021 کال د اګست پر 15مه د هیواد 100 کلن جمهوریت د خپلو نااهلو او فاسدو غړو د لاسه راچپه سو. هغه کوچنی اقلیت چې له وطن سره د بې حدې مینې په خاطر یې سرونه په لاس خپل نظام ته د زړه وینې ورکولې پر خوله وغورځول سول. هغه چارواکي چې په 100 کلن حکومت کې میلیونران سول د وطن د مور عزت یې لیلام ته واچاوه او افغان ولس یې د نړۍ رشخند ته پرېښاوه. طالبانو له امریکا سره تر اوږدو مذاکراتو وروسته او پر بل اړخ په هیواد کې تر خونړیو جنګونو وروسته یو ځل بیا پر ارګ ځانونه حاکمان کړل. د دې وار هم له ډیر لږ مقاومت سره مخامخ سول او ډیر ژر یې ټول وطن ونیو. دا چې په 100 کاله جنګ یې یو ولایت ونه سوای نیولی او په یوه میاشت یې ټول وطن ونیو، دا په خپل ځان کې په خپله یو لوی سوال زیږوي.
طالبانو که څه هم له خپل راتګ سره سم عمومي عفو اعلان کړه، خو خلکو یې د زاړه طالبیزم خشم په هر ولایت کې ولید. ډېرې اوږې په کنداغونو شنې سوې، ډېرې ملاوې په چلاخو تغمې سوې، حتی ویل کېږي چې ډېرې ځوانۍ یې صرف په دې تر خاورو لاندې کړې چې په تیر نظام کې نظامي وظیفې درلودلې وې. ملي بیرغ یې راکښته کړ، ملي سرود یې بند کړ، اساسي قانون یې لغوه کړ او پر موسیقي یې یو وار بیا بندیز ولګاوه. دا په داسې حال کې و چې په نړیواله سطح خو پرېږده، د هیواد دننه یې لا مشروعیت تر سوال لاندې و او دی. په تیر 20 کلن دوران کې چې ځوان نسل د وطن د مالکیت کوم احساس پیدا کړی و، هغه یې د خاورو خاګا کړ. په زرهاو لوستي ځوانان له وطنه فرار ته مجبور سول او څوک چې پاته دي هغوی له وطنه د وتلو لارې لټوي. طالبانو د خپل تیر امارت په څیر دا ځل هم په حکومت کې له الفه تر یا ټول ملایان وټاکل. د لوړو زده کړو وزیر یې داسې څوک مقرر کړ چې په خپله پر لوړو زده کړو باور نه لري. پس له 3 میاشتو حکومت څخه یې لا هم مشر پټ دی او د راڅرګندېدلو وعدې ولس ته هفته په هفته تازه کیږي. په هیواد کې د پاکستان موقف یو ځل بیا ډیر قوي سوی دی او د خپل اساسي پالیسي ستراتیجیک ډپت ټولې غوښتنې یې پوره سوي دي. افغان اقتصاد صفر سو او افغانان بیا په هر څه پاکستان ته مجبور سول. د افغانستان د ملي ګټو فکر او نظریه محو سوه او افغانیت یوه بې ارزښته پدیده سوه. هغه ماته ګوډه افغان ملي اردو چې د پاکستان ښه نه ځنې راتله له خاورو سره خاورې سوه او وسلې و وسایل یې د پاکستان په بازارونو کې لیلام سول. د پښتون ژغورنې غورځنګ تکیهګاه افغانستان په ځان اخته سو. د افغانستان اړیکې له هند او نور هیوادونو سره مطلق قطع سوې او سیاسي و اقتصادي واک یې ټول د پاکستان تر لاس لاندې سو. افغان میوې او نور توکي په موټرانو کې وراسته سول، خو له منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته په سلهاو لاریانې د افغانستان له لارې ورسېدلې. د واک پر سر د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو جوړجاړی د ISI د مشر کار سو. د پاکستان سفیر د افغان ولسمشر د سلاکار غوندې سو او په هر مهمه غونډه کې موجودیت حتمی سو. پر دې سربیره د افغانستان په مهمو چارو کې فیصلې هم د هغه کار سو. دا هغه څه و چې پاکستان یې له کلونو د ترلاسه کولو هڅې کولې. په همدې خاطر عمران خان او د پاکستان خارجه وزیر قریشي پر نړیوال سټیج طالبانو ته لابیانې کوي او د رسمیت پیژندلو کچکول یې پر غربي هیوادونو ګرځوي. نه پوهیږم چې دې حالاتو به د هغو نیکټای پوشو وجدان ناآرامه کړی وي که یا چې د دغه ناورین د راتګ لپاره تبلیغات کول. پر بل اړخ د شمالي ټلوالي بې شرمه او تښتېدلي لنډغر په هیواد کې یوه بل جنګ ته پلانونه جوړوي او د ایران، روسیې، فرانسې او امریکا پر حکومتونو د فقر کاږه مغزي ګرځوي. غواړي دا وطن بیا د لویو قدرتونو او سیمهییزو هیوادونو د مقابلې په سټیډیم بدل کړي. طالبانو ته چې جوړ وطن او جوړ حکومتي سیستم په لاس ورغلی و، تر اوسه یې لا د چلولو چم نه دی زده سوی. د دوی د تنګ نظرۍ او عقبماندګۍ ترڅنګ یې ښایي لوی علت د دوی خپلمنځي اختلافات هم وي. طالبان هم لکه جهادي تنظیمونه پر ډلو سره ویشل کړل سوي دي. یوه د ملا برادر اخوند ډله ده او دوهمه د حقاني. ویل کېږي دوی په طالبانو کې تر ټولو لوی د ویش خاوندان دي. د دوی دا اختلافات خپله د دوی حکومت ته لوی خنډ پیش کړی دی او پر څنګ یې په هیواد کې د داعش په نامه ډلې هم سرونه پورته کړي دي. طالبان هم د پخوانیو جهادیانو او شمالي ټلوالي په څیر د افغانستان په غاړه کې یو بل مات لاس دی.
د دې ماتو لاسونو د سمیدلو امکان که په تیر 20 کلن جمهوریت کې موجود و نو هغه چانس هم بدبختانه د لاسه وتلی دی. طالبانو ته اوس نه یوازې یو تاریخي مسؤلیت ورتر غاړه دی بلکې له ډیرو لوی چیلنجونو سره هم مخ دي. نننی افغان ولس یو ژوندی او د نړۍ له کاروان سره پرمختګ غوښتونکی ملت دی. دوی د وطن په ملي ګټو پوه او د ملي نوامسو په ارزښت او پاللو پوهېدلی دي. د دوست او دشمن پیژندلو نظر یې قوي سوی دی. پرمختللې آرامه دنیا یې لیدلې ده او دا پرمختګ او آرام یې پر خپل کور او کلي هم پیرزو دی. تعلیم د سیالانو سره د سمیدلو یوازنۍ ذریعه ورته بریښي او د ښځو د تعلیم په اهمیت تر هر وخت ښه پوهېدلي دي. د ولسواکۍ او د بیان د ازادۍ بیلګې په نورو هیوادونو کې لیدلي دي او ارزښت یې هم ورمعلوم سوی دی. له یوه داسې ژوندي ولس سره په مخالفت کې حکومت کول ډیر مشکل وي. د افغانستان اکثره پخوانیو حکومتونو کوشش کاوه چې خپل ولس مترقي او له زمانې سره روان ملت ځنې جوړ کړي خو بدبختانه نن دا چاره برعکس ده. طالبانو تل د ولس له غوښتنو په یوه او بل نامه مخ اړولی دی خو نننی افغان ولس تر پخواني ولس په کراتو پوه او سنجیده دی. د ملي بیرغ، ملي سرود او اساسي قانون سره تر حد زیات حساس دی او ملي ګټې ورمعلومې دي. طالبانو ته به د ولس د دغسې غوښتنو منل لوی چیلنجونه وي خو دا د وخت غوښتنه او ضرورت دی چې یو وخت نه یو وخت به طالبان منلو ته مجبوره کیږي. خو طالبانو ته تر ټولو لوی چیلنج د پاکستان له نفوذ څخه ځان ایستل دي ځکه دوی چې پر کوم ولس حکومت کوي د هغه ولس واړه وزاړه د پاکستان په سیاست او خباثت سرخلاص دی او له دشمنوي څخه یې مستقیم اغیزمن سوي دي. طالبان که د انګلیسي په اصطلاح مای وی اور های وی یا زما لار یا نو لوی لار روش بدل نکړي نو د نړۍ ترڅنګ به په خپل هیواد کې هم ژر د ولس له تردید سره مخ سي. ارواښاد جنرال رحمت الله صافی چې د اعلی حضرت مرحوم ظاهر شاه د وخت خراب سابقه دار او تجربه کار جنرال و په خپل کتاب افغانستان څنګه تباسو کې لیکي طالبان تر اوسه لا سیاست ته ځان مجبور نه ګڼي خو کله که مجبور سول هغه به ناوخته وي. ما څو وارې ورته په جدي توګه ویلي دي چې د کابل دروازې به یوازې او یوازې په سیاست خلاصیږي. دا چې طالب د خپل جامد حالت څخه راوځي او د ملت له غوښتنو او د عصر له نورمونو سره به روانیږي شاید یو بې وخته خیال پلو وي. اوبه چې ودرېږي مرداریږي. افغانانو خصوصا نوي ځوانانو او منورینو ته تر بل هر وخت ضروري ده چې د وطن د ترلاسه کولو سیاسي هڅې پیل کړي، ګوندونه جوړ کړي او نستړي کېدونکو سیاسي مبارزو ته لیڅ راونغاړي ځکه حالاتو د هیواد ټول سیاسیون وتلل او بدبختانه ټول د دې سیمې په ټول راوختل. نوي ځوانان که غواړي چې دا هیواد د سیالانو سر سي او ولس یې د نړۍ له کاروان سره روان ولس وي نو ورته پکار ده چې تر قومي، ژبني، سمتي او مذهبي توپیرونو سره تیر سي او صرف د یو افغانستان لپاره سره روان سي. دا وطن مجاهدینو وران کړ، لنډغورو لوټ او تالان کړ او طالبانو خوار او غلام کړ. هیواد نوي ځوانان غواړي، هغه ځوانان چې له جوش څخه نه له هوش څخه کار اخلي او په سینو کې زړونه صرف د افغانستان لپاره دربیږي.